داستان لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د قاچاقبرې د داستان 5مه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. ډیره تیاره وه. د لوړې پولې په سر روان شو. پلټنه مو پیل کړه چې کوم اسان ځای پیدا کړو. ترې تیر شو او د ایران په خاوره قدم کېږدو. لاره هم سمه نه معلومېده. یو ځای مې قدم کېښود، پښه مې خطا شوه، لکه کوهي ته چې غورځم داسې احساس مې وکړ. د سترګو په رف کې د یو چا لاس راورسېده. زما د اوږې برخې کمیس په ګوتو ورغی. کته حرکت مې ودرېده خو په هوا زنګېدم. راته وویل شول خو سړی احتیاط کوي. پوه شوم چې ژورې کندې ته خطا شوی یم. لاندې مې وکتل. 2 متره فاصلې په اندازه مې د کندې ځمکه له پښو لرې وه. ورته مې کړه، ما خوشي کړه. پورته ختل مې ناشوني دي. اوس که لاندې ولوېږم هم فکر نه کوم دومره خوږ شم. خو هغه زما خبره ونه منله. زما د پورته جګولو هڅه یې وکړه. له همدې کار سره زه د هغه له ګوتو خطا شوم. پښې مې لاندې په ځمکه په یو پوس شي ولګېدې، ونه غورځېدم. چې چپه کېدم د کندې په دیوال مې ځان تکیه کړ. په پښو نیغه ودرېدم. خوشبختي مې په دې کې وه چې تر ما مخکې مې بکس لوېدلی و. په هغه زه راولوېدم. ډېره خوږ نه شوم. په خوا کې مې یو ښه درز او بیا زګیروی واورېده. پوه شوم چې زما لاس نیونکي ته هم غم جوړ شو. ما سره د نیکي له امله خپله په بلا کې ولوېد. دومره درز شو چې ما ویل اوس به د هغه لاس او پښې دواړه مات وي. خو سړی په بیړې سره ودرېده. ځان یې ټک وهه. په شاته لمنې باندې یې لاس تېر کړ. خپلې شونډې یې لمس کړې. بیا یې لاړې تو کړې. راته معلومه شوه چې خوله یې هم ضربه خوړلې ده. پرته له دې چې د خپلو ټپونو حال ووایي، ما ته یې وویل خوښ شوې؟ کوم ځای خو به دې مات شوی نه وي. خو سړی احتیاط کوي. له غږه مې وپېژنده بلال و. ورته مې کړه، بلاله زه ښه یم. تاسې زما له امله خوږ شوئ. لاس او پښې خو به دې ژوبل او مات نه وي. نه زه ښه یم. د پکتیاوالو هډونه په اساني نه ماتېږي. ته چیرې وې؟ ډېر یوازې و. څومره ورخطا شوی وم. خو شکر اوس هم ناوخته نه دی چې پیدا شوې. په اخر کې مې وویل چې کیدای شي له موږ سره ژمنه دې هېره شوې وي. هغه په لنډ وویل پکتیاوال ژمنې ته د ژمنې په ارزښت ګوري. ډېره مننه پښتین صاحب. ښه، دا د ډیالوګ ځای نه دی او نه دې خبرو ته اړتیا ده. مخکې ځو. اوس به له دې ژور ځایه څنګه خیجو؟ بلال په ژوره کنده کې یو او بل لوري ته منډه کړه تر څو د خطو لپاره کوم اسانه ځای پیدا کړي. له ښه بخته یو ځای د سیلاب اوبو راښویولی و. ختل پرې ډېر سخت نه و. بلال په داسې حال کې پرې وختو چې له پښو او لاسونو دواړو یې کار اخیست. په کلیواله لهجه په 4 له کندې وخوت. ما ته پرې ختل د قویقاب له خطو کم نه و. نو هغه بیچاره د ژۍ په سر ودرېده. خپله څادر یې راوږ کړ. ویل یې د څادر پیسکه ونیسه، زه دې پورته راکشوم. څادر پسې زما لاس ونه رسېد. نو هغه د کندې په ژۍ په ګونډو شو. لاس یې هم راوږ کړ. ایله مې د ګوتو سرونه د څادره تر پیسکې ورسېدل. بلال لږ نور هم راخلم شو. د څادره پیسکه مې ونیوله خو د یو مهم شي پر یادېدو مې بیرته پرېښوده. بلال راته کړه ژر کوه که نه. ما ورته وویل یو مهم کار رانه پاتې دی.
د څه کار وجلی اوس مهال د ځان د ژغورلو او له دې کوهي راختلو هم بله مهم کار شته؟ هو شته. د خدای لپاره وخت مه ضایع کوه. بس یوازې 1 دقیقه راکړه. لاړم د خپل طرف په خاوره باندې مې شونډه کېښودې، ښکل مې کړه، په لاسو مې خپله خاوره لمس کړه، آن مخ مې هم بې واکه پرې کېښود. بیرته راتاو شوم، صدر مې ونیو. بلال را غږ کړ، ته څه کوې؟ ژر کوه. ورته مې کړه د وروستي ځل لپاره مې د خپلې خاورې ښکلول ارمان و. د سرحد خپل طرف خاوله مې ښکل کړه، زړه ته یې قوت راکړ، ارامه شوم. ولې ونی؟ دا زموږ خاوره نه ده، دا د پاکستان بلوچستان د صوبې خاوره ده. پردۍ خاوله دې ښکل کړې ده. د هغه له دې خبرو اورېدو سره سخته خفه شوم. هغه ته مې وویل خدا زما ارمان و چې د وروستي ځل لپاره مې خپله خاوره ښکل کړم. دا ارمان د زه پوره کوم، خو ته اوس د صادره پیسه کلکه ونیسه. بلاله د خدای لحاظ وکړه، ما خو صادر کلک ونیو، خو ستا له لاسه د صادره پیسه که خطا نشي. تیر ځل خو په پښو راولوېدم، دا ځل مې مغزي ماتیږي. هغه زما په خبره نرمه مسکا وکړه، په تیاره کې یې سپین ښکلي غاښونه وځلېدل. دا مې لومړی ځل و چې د دې حیاناک انسان لنډه خندا مې د ځان په وړاندې ولیده. د هغه مسکا همت راکړ، خو بیا هم په رښتیا ډارېدم، ځکه د دغه ځای ژوروالی په کتو کې سم نه معلومېده. یوازې هغه کس ته معلومات کېده چې زما په څېر یې پښې وروښویېدې. هغه ته دا معلومات هم کېده چې ایرانیانو د خپل مرګ ساتلو لپاره څومره ژور جر باسلی دی. صادر مې د ځان له ډاره ښه مضبوط ونیو، نو هغه هم پورته کش کړم او وختم. کله چې په خپل ځای ودرېدم، بلال جیب ته لاس کړ، یوه کوچنۍ غوټه یې راته ونیوله، په یو ټوکر کې ګنډل شوې وه. ویې ویل دا ښکل کړه. د څه لپاره؟ دا د وطن خاوره ده، ما د یادګار په ډول له ځان سره راوړې ده، ته دې ارمان پرې پوره کړه. په بلال کې مې د امانتداري استعداد ترڅنګ یو بله ځانګړتیا هم وموندله چې هغه له حیوات سره بې کچې مینه وه. ځان سره مې وویل ته خو هسې د وطن د دوستي تمثیل کوې. د خاورې عاشق د بلال غوندې وي. مننه مې ترې وکړه، خاوره مې ښکل کړه. بیا مې په دې ژمنه ورته ونیوله چې ورسیږو نیمه به له ما سره هم شریکوي. پلار، مور او ورور مې د کندې په انبار خاورو له پاسه د مرز هاخوا ولاړ وو. په یو اندېښمن نظر یې زموږ ننداره کوله. پوهېدل له دې ځایه پورې وتل اسان نه دي. دوی هم زما په څېر د بلال په څهره کې د هیلهمندۍ سترګې نیولې وې چې که ورسره په راوښتو کې مرسته وکړي. بلال غږ پرې وکړ، د دغه ځای دواړه اړخونه نسبتاً ملایم دي، پرې راوښویږئ، ټوپ راوانه چوئ. کله چې تل ته ورسېدې د مقابل اړخ هم مایل دی. زه صادر در اچوم، یو یو مو پرې راخېجوم. زما ورور چې لږ روحي ستونزه یې لرله، پرته له کومه ځنډه یې لخچک پرې راووهه. د ورنو د غوښو له درده سره تروش شو، خو ښه وو. د بلال په صادره راپورته شو. مور او پلار سره هم بلال ورته مرسته وکړه چې ټول وختو، نور نو تم نشو. نو حرکت مو پیل کړ. زموږ مسؤل وویل په لاره به ډېر احتیاط کوئ، د کوم کس غږ ونه وځي. ایراني سرحدي پوستې ډېرې لرې نه دي، که شور واوري نو هغوی بیا ډېرې بې سویه ډزې کوي. ډېری خلک همدلته د ډزو له امله مړه کېږي. موږ هم چابک روان وو، شاته مو نه کتل. لږ شیبه وروسته د کجورو باغ ته ورسېدو. د ازبکې خور کیسه مې همداسې سترګو ته کېده. سخته د ویرې لړزه را باندې لګېدلې وه. ځان سره مې وویل په دغو باغونو کې به د څومره خلکو هیلې بربادې شوي وي، څومره خلکو سره به د هغوی د تمې خلاف ظلمونه ترسره شوي وي. زموږ مسؤل څو ځله زما خواته رانږدې شو. ما سره هم د هغې ازبکې په سرنوشت د اوښتو ویره پیدا شوه. د بلال لور ته مې ګړندي ګامونه واخیستل، نو هغه مې له لاسه ونیوه.
بلال په حیرانی راته وکتل. بیا یې وویل خیرت دی؟ بلاله له تا سره په تک کې ډاډه کېږم. بلال چې د ناموس ساتنې یو شاهکاره زلمی و، له ما نه یې د خپل لاس د خلاصولو هڅه وکړه. پوه شوم چې د یوې پردۍ مېرمنې لاسنیونې سره هغه ځان راحته نه احساسوي، نو هغه مې خوشې کړ. خوا کې یې روانه وم، خو هغه تیز و، زه نه شوم پسې رسېدلی. لږ وروسته مې د شا له لوري په جامپر کې ونیوه. یو څو ګامه یې خو شاته نه راکتل. فکر یې کو زما ورور هغه له شا نیولی. بلال زما د ورور په ستونزه پوه و. له څو قدمه وروسته یې مخ راواړوه. باد یې د ټنډې ویښتان په هوا کړل. تیاره وه، خو سپین مخ په تیارو کې هم ځان ښیي. څهره یې رڼا راته برېښېده. نو هغه زما په لیدو ورخطا شو. راته یې کړه له شا مې مه نیسه، ما ته ځان ښه نه ښکاري. ما هغه درکاو. پښتانه له پردیو مېرمنو د جسم په لحاظ ځان لرې ساتي. د پکتیا خلک خو بیا د دغه دود پلي کولو په سر کې ځان بولي. غیرت یې اجازه نه ورکوي. خو زه ډېره ډارېدم. له یوې خوا د شپې تیارې، له بلې خوا د سپېرو غرونو سخت باد چې کله کله به یې سترګو ته هم خاورې راباد کړې. د ازبکي جلۍ کیسې دا ټولو ځان راته یو کړی و، او تر خپله وسه یې زما ویره تر لوړ بریده رسولې وه. ما د بلال له سپارښتنې سره سره هغه کلک په جامپر کې نیولی و. نو هغه پوه شو چې زما خبره یې بابیزه وګڼله. نو ودرېده. راته یې کړه که ما پرې نږدې زه خفه کېږم. مور او پلار به دې بدګماني وکړي. د هغه د خفګان مې واورېدل. ورو ورو مې د هغه له جامپره ګوتې سستې کړې. خدای زدولې د هغه د خفګان ارزښت له خپله ځانه هم راته مهم شو. بلال وویل پوهېږم له ویرې دا کار کوې، کوم بله موخه نه لرې، خو مه خفه کېږه. تاسې ټوله کورنۍ زما ذمواري یاست. لومړی به زه، بیا به تاسې خطر ته ورکوم. هغه لکه آسماني فرښته چې خدای جل جلاله زموږ د مرستې لپاره رالیږلي وي. پرته له کومې تمې زموږ لاسنیونکی جوړ شو. زه حیرانه په دې وم چې د بلال د شناخت سره مې یوه اونۍ هم نه وه تېره شوې. داسې مې احساسوله لکه د کلونو پېژندګلوي چې سره لرو. دومره مې د باور وړ شو لکه چې ټول ژوند ماته د باور په ازمایښتونو کې بریالی راوتلی وي. د بلال لپاره مې په زړه کې د پکتیاوالو درنښت زړه ته ولوېده. بلال د 18 کالو په منګ معلومېده. غلی طبیعت یې درلوده. و هلک، خو د مشرانو خویونه پکې وو. قطار غلی غلی روان وو. هڅه مو کوله د پښو اواز مو هم څوک وانوري. ایرانۍ پوستې هم راته نږدې وې. زما ورور له قطاره ووت. زموږ سره پخوا 3 متري کې روان وو. شغال یې له پښو ووت. چغه یې کړه. د شغال له چغې سره زما د ورور چغه هم غبرګه شوه. مسؤل په بیړه ورغی. زما د ورور په خوله یې لاس کېښود، خو ناوخته شوی و. غږ د ایرانیانو تر پوستو ورسېده. نو هغوی زموږ په لوري پیرونه پیل کړل. د مرمیو باران شو. له څنګ او سر د پاسه مو د مرمیو غږونه اورېدل کېدل. موږ د غونډۍ په سر وو. چانس مو درلوده چې په لاندې ښکته کېدو د دوی له مرمیو بچ شو. لا خو مو له غونډۍ سرونه نه و پناه کړي چې یوه مرمۍ راسن راغله. زما د ورور په اوږه ولګېده. ورور مې وویل لیمې ولی مې وسوځېده، ګرم شو. ځای پر ځای کېنست. پوه شوم چې ورور مې ټپي شو. په بیړه ورتاو شوم. له خوږ مټه مې ونیوه. لاس مې لوند شو. ورور مې راته کړه لاس دې لرې کړه، درد کوي. وروره 2 ګامه ځای پاتې ده. ذاتي له خطر وځو. همت وکړه چې له غونډۍ فنا شو. هر څه به سم شي. په هغه ضعف راته د جګېدو وس یې نه لره. د مرمیو باران له همغسې روان و. بلال لږ مخکې تللی و. زموږ په پاتې کېدو بیرته راستون شو. زما ورور ته یې اوږه ورکړه، په شا یې کړ. 2 دقیقې بعد د غونډۍ تنې له موږه مرمۍ ونیولې. بلې ډډې ته یې ښکته شو. بلال زما ورور جلیل له اوږې ښکته کړ. له خپل بکس نه یې اوبه راوباسلې. 2-3 غړپه یې ورکړې. جلیل لږ بیدار شو.
مور مې غېږ ترې تاو کړه، په ټیټ غږ په سلګیو کې ورکه شوه. بیا یې خپلې بکسې ته منډه کړه، لوی بنداژ یعنې سپین طبي ټوکر یې ترې راوباسه. د بلال لستوڼه یې وڅیره، د هغه د مټ په پوسته کې تورې وینې لیکه کړې وه. ژر ژر یې بنداژ ترې تاو کړ، وینه یې ودروله. زما سره یو جوس و، نو هغه مې هم جلیل ته ورکړ. په سترګو یې لږ رڼا شوه، ډزې غلې شوې. موږ هم حرکت وکړ. 2 ساعت نور مو هم پیاده مزل وکړ. د غرونو په لمن کې مسؤل د دمې راته وویل. موږ هم سره راغونډ شولو. په پښو کې مو شیمه نه وه. نه پوهېدو چې موږ د کومې نړۍ انسانان یو. لوږه رانه هېره وه. یوازې اوبو مو د ژوند چاره اسانه کړې وه. مسؤل وویل تر سهاره به دلته یاست. دغه ځای له خطره بچ دی. سهار وختي موټر راځي. مسؤل وویل نو د پښو له مزله خلاص شوئ. د غره په لمن کې د یو پراخ ډاګ د پیل ځمکه وه. دلته د 1 متر په اندازه لوړ ازغې لرونکي بوټي شنه وو. باد یې او بل لوري ته په حرکت راوستل. د غره لمنو ته وړې قد لرونکي شنې ونې هم زرغونې وې. د 2 غرونو منځ کې شنې اوبه راوتلې وې. له موږ لږ لاندې رڼې روانې وې. د تیږو سره د لګېدو شڼارې یې ډېر خوند کاوه. څنډه کې د تازه د غرنیزو موټرو د ټایرونو لیکې لیدل کېدې. څرګندېده چې د عامو موټرو لاره نه ده، بلکې ځانګړي په غرو او دښتو کې د تګ قابل موټر پکې تللي راغلي دي. دلته مو لږ سترګه پټه کړه، د کوم غرني ځناور بغارې راویښه کړم. سترګې مې خلاصې کړې، سپېده چاود وو. لږ وروسته مې لمونځ او اودس وکړ. په نورو مې هم غږ وکړ. ختیځ کې ورو ورو د غرونو تر شا د سرخي ځای سپینوالی نیوه. ښه شیبه تېره شوه، یو موټر رامعلوم شو. د ماشین شور یې ورو ورو زموږ خواته زیاتېده. بالاخره زموږ په خوا کې ودرېده. موټروان راغی، موټر ته د ختو یې وویل. پلار مې ما و مور ته بیا مخې سیټ ونیوه. نورو افغانانو هم کوم اعتراض نه درلوده، ځکه چې افغانان میرمنو ته درناوی لري. 2م سیټ کې دغه موټروان هم 6 نفره ځای کړل. 25 نفره یې شاته باډۍ ته واچول. ډنګر موټروان سیټ ته راوخوت. له خولې یې د سګرټو بوی حس کېده. له تورو غاښونو یې معلومېده چې نشه یي دی. موږ سخت ستړي شوي وو. 2-3 ورځې مو رڼې تېرې کړې وې. د شپې په 1-2 ساعته خوب مو هېڅ ګزاره نه وه شوې. موټروان بیرته له سیټه ښکته شو، باډۍ سره ودرېده. خلکو ته یې وویل له باډۍ ښکته پښې مه ځوړندوئ. د ډېرو خلکو پښې د لارې له تیږو د ونو ښاخونو سره ولګېږي، نو هډوکي یې مات شي. کله کله خو پښې ترې کټ هم شي. نو ځان سره پام کوئ، یو بل ونیسئ. پوهېږم چې بې خوبي به وي، خو په موټر کې ویده نه شئ. کله کله موټر داسې جمپ وهي چې کیدای شي ستاسو د لوېدو لامل شي. که تاسو ولوېږئ نو یو نه یو ځای مو خامخا ماتېږي. نو ښه به دا وي چې زموږ سپارښتنې عملي کړئ. موټروان د خپل سیټ دروازه خلاصه کړه. لا راختلی نه و چې بیرته د باډۍ کسانو ته بیا مخاطب شو. ورته یې کړه ګورئ چې ویده نه شئ، د لوېدو خطر مو زیاتوي. که په کوم ملګري مو سترګې پټې هم شي راویښوئ یې. موټروان په جلب کېناسته. تلیفون یې وشرګېده. د مقابل کس سره وغږېده. له ژبې یې پوه شوم چې ایرانی بلوچ دی. موټر حرکت وکړ. لږ وروسته موټر په ځان پسې د شنو دوړو لیکه پرېښوده. کله به چې لاره هواره وه، نو د پاخه سړک په څېر به یې د ریز تن 120 کیلومتره ته ورسېدله. ځینې وخت خو به موټر دومره جمپ وخوړ چې د شا یا هم د مخې کوم ټایر به یې په هوا کړ. لنډه دا چې دا ډول حالات مې په تلویزیون کې د سپورټي موټرو لیدلي وو. دلته مې عملاً د سترګو له مخې تېرېدل. مور مې د ښیښې لوري ته ناسته وه او زه د موټروان اړخ ته ناسته وم. سیټ 1 نفري وو، خو زموږ 2 نفره پکې ناست وو. خو داسې حالات وو چې موږ بیا هم دا سیټ غنیمت ګڼه. ویرېدو چې 3م کس راځای نه کړي.
ځکه شاته سیټ کې یې بیا 8 نفره ځای پر ځای کړي وو. زه حیرانه وم چې ولې د موټر جمپینونه یا کمانۍ نه ماتیږي. دغه پوښتنه مې په زړه کې وه چې له موټروانه یې وکړم، خو موټروان داسې معلومېده چې یوه میاشت خو یې د ویښتانو بریتو یا هم د ګیرې د اصلاح لپاره وخت نه دی موندلی. نو پوښتنه کول هم ترې اسان نه وو. زړه مې نشو کولی. ماسک مې اچولی وو، یوازې سترګې مې ښکارېدې. څو زړونه مې سره یو ځای کړل. موټروان ته مې وویل تاسو خو د موټر د توان څو چنده کسان موټر ته خېجوئ، موټر یې څنګه تاب راوړي؟ موټروان یوازې د سترګو له کونجو په نه زړه راوکتل. بیرته یې مخ واړو چې زما څهره یې په ذهن کې ترسیم شوه. د هغه په مخ کې یو عجیب او غریب بدلون راغی. د ټنډې کوتونه یې ویړ شول، تروشه څهره یې وغوړېده، خندرویه شو، شونډې یې سره بیرته شوې، زنګ وهلي تور غاښونه ترې رابهر شول، مخ یې راواړوو، ویې ویلې لاندې 2 چنده یا 3 چنده وسایل ورته قوي کوو، کمانۍ او جمپینونه ورته 2 یا 3 چنده کوو، ځکه یې تاب راوړلی شي. د هو په دود مې ورته سر وخوځاو. نه پوهېدم د کومې انګېزې له مخې د سړي ټول حواس راژوندي شول. په خبرو یې پیل وکړ، د ځان د مردانګي کیسې یې پیل کړې. ویې ویل زه 20 کاله دا کار کوم، د ایران په اخوندي رژیم زما سترګې نه ډکېږي. دا او هغه یو غری په بل او بل غری په بل وویشتل. ویې ویل زه سني یم، ځواکمن یم، غښتلی یم. په خبرو کې به یې هره دقیقه زما طرف ته مخ راواړو، زما دیدن به یې وکړ او بیا به خبرو ته تمبه شو. په آخر کې یې پوښتنې پیل کړې. ویې ویل تاسې هم سنیان یاست که نه؟ هغه هڅه کوله د خبرو په جریان کې ما اړه کړي تر څو مخ ورواړوم او زما د سترګو ننداره وکړي، خو پوه شوم چې سړی جنسي ناروغ دی. ما به یې په خبرو کې ښکته سترګې اچولې وې، یوازې سر به مې ورته خوځاو. چې کله پوه شو چې زما پاملرنه نشي جذبولی، نو د موټر بې وخته ګیر بدلولو ته یې ځان اړم کړ. په موټر یې لوبې پیل کړې. 2 ځله خو یې قصدن زما ورون سره لاس ولګاو. ما دا کار وزغمه. ویل مې که کوم عکس العمل وښیم پردی وطن دی، کورنۍ به مې په غم کې واچوم. په 3م ځل یې چې دا عمل تکرار کړ، نو په دې سوچ کې شوم چې سړی په رمز کې باید داسې وپوهوم چې زما کورنۍ هم زما له خبرو کوم شک وانخلي. ورته مې کړه استاده؟ ویې ویل ها. تاسې لور لرئ؟ موټروان مې په خبره پوه شو، پیغام یې واخیست. سخت خجالت شو. زما کورنۍ هیڅ څوک هم په دې راز پوه نه شول. یوازې بلال د شاه سیټ نه غوږونه راسک کړل. راته یې وویل څه کیسه ده؟ د نه په دود مې سر ورته وخوځاو، نو هغه مې ډاډه کړ او شکر چې دغه لوبه مې همدلته ختمه کړه. د موټروان مردارې خولې ته هم قلف ورولوېده. چوپه چوپتیا شوه. موټر په تیزی خپله لاره لنډوله. تیز باد له دوړو غیږ تاووله او هوا ته یې پورته کوله. یو لوی ډاګ ته ورسېدو، بل سر ته یې نظر کار پرېښوده. موټر هم په تیزۍ د خړ ډاګ ځمکه له سینې لاندې کوله. صحرا ته ورته خړو مرغیو به زموږ په ورنږدې کېدو هوا ته الوت کوو. یوه نیمه ببره سیوري لرونکې ونه به مو هم مخې ته راغله. په شیشه کې مې د ډاټسن د باډۍ ځوانانو ته وکتل. سپین ته نږدې خړلقمه ګردونو کې یوازې سترګې برېښېدې چې په عینکو پوښل شوې وې، لکه له خټو جوړ انسانانو ته چې یوازې تورې عینکې ور پر سترګو کړې. دوی هم له خټو جوړ بوتانو ته ورته منظره لرله، په دې توپیر چې دوی خوځښت ساتلی و. زړه مې ډېر درد وکړ. د خپلو ځوانانو په حال مې بې واکه سترګې لمدې شوې. بیا مې غیر ارادي خپلو مشرانو ته په ښراوو شونډې وخوځېدې. پوره 2 ساعته مزل مو وکړ. بالاخره پاخه سړک ته وختو.
پاخه سړک کې موږ هم لکه په پالنګ کې خوب یو څه د ارامتیا احساس وکړ. خبره سرچپه شوه. مخکې به ګردونه راتلل د ځوانانو په مخونو او د موټر په باډۍ به نښلېدل. اوس تیز باد له دوی ګردونه تراشل. ورو ورو یې سحرو پیژندګلوي پیدا کوله. نیم ساعت مزل مو نور هم وکړ. بیا موټر خامې ته ولوېده. یوې بلې دښتې په لور یې خامه لاره کې ټایرونه په خپل چورلښت لاره لنډوله. له لږ مزل وروسته 2-3 پیوسته کورونه مخې ته راغلل. د یوه دروازه خلاصه شوه. وردننه شو. پاتې داستان په 6مه برخه کې اورو. له توجه مو نړۍ مننه.